السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یوزل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې هر چا له د ښادۍ دپاره کارډ جوړ کړئ او هر چا له مبارکي ورکړئ ډېر په یو ښایسته ډیزاین سره. مطلب که د چا برډ ډے وي، د چا سالګره وي، د چا واده وي یا اختر مبارکي وي یا بل څه وي، نو د هغې دپاره تاسو ډېر ښایسته ډیزاین والا کارډونه چې دي هغه په خپل موبایل کې جوړ کړئ، خپل تصویر پکې ولګوئ یا پې څه لیکنې وکړئ. ټیک ده، نو ډېر زیات خلک به ترې متاثره کېږي. قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ډیکشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن چې دی خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دلته کې تاسو مایسیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه چې دی دغه کارډونه چې دي هغه جوړولی شئ. دا وګورئ دلته کې جمعه مبارک، مطلب د جمعې د ورځې مبارکي چاله ورکوئ یا شیر کوئ د واتساپ سټیټس دپاره، نو تاسو داسې هم جوړولی شئ. بیکګراؤنډ وګورئ، لیکلي وګورئ، ورپسې تصویر وګورئ. اوس تاسو چې به یې څنګه جوړوئ، سمپل دلته کې به تاسو راشئ انویټیشن کارډ. ټیک ده، دا وګورئ په دې کې تاسو ته تیار کم ټیمپلیټس چې دي هغه میلاویږي، تیار فریمز چې دي هغه میلاویږي. تاسو به سمپل د دې ځای نه دا وګورئ مختلف فریمز دي که نه، تاسو به سمپل یو فریم چې دی هغه راواخلئ. مثال په طور دلته کې دا وګورئ مختلف فریمونه دي. ټیک ده، ډېر ښایسته ښایسته فریمونه دي. دا وګورئ چې کم فریمز تاسو خوښ وي نو به تاسو راولئ. مثال په طور ما دا یو فریم چې دی هغه سلیکټ کړو. ټیک ده، دا وګورئ تاسو فریم چې دی دلته راغی. اوس به دا تاسو د دې ځای نه که سایز یې کمول غواړئ، غټول غواړئ، یا به د دې ځای نه تاسو کوئ کراپ کوئ. دغه شانتې د دې ځای نه دا ټیک مارک کومه نشان چې تاسو له راکړی دی په دې به تاسو ورپسې کلیک واخلئ. ټیک ده، اوس دلته کې تاسو وګورئ هر څه چې دی ما سره راغلو. دلته کې اولنی اپشن یې تاسو له راکړی دی د ټیکسټ، مطلب څه لیکل پې ته کول غواړئ نو هغه لیکل پې ته وکړه. مطلب زه پې دلته لیکم جمعه مبارک. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې دغه شانتې تاسو لیکلی شئ. دا وګورئ دا راغی ټیکسټ ما سره، صحیح ده. د دې ټیکسټ اوس ورپسې که تاسو راشئ دا دلته کې د فونټ سټایل دي چې کم سټایلز تاسو خوښ وي نو هم په هغه دغه کې ولیکئ. مثال په طور دا شو. اوس راشئ کلر له، چې کم کلرز تاسو خوښ وي هغه لاین سپیس وغیره د دې ځای نه د دې مکمل سیټینګ چې دی تاسو کولی شئ. دا وګورئ شیډوز، بیکګراؤنډ بیا که چینج کول غواړئ نو هغه هم چینج کولی شئ. ورپسې که تاسو راشئ دا د دې ځای نه لږ سایډ ته شو. ټیک ده، اوس که تاسو خپل تصویر لګول غواړئ دلته کې تاسو له ایمیج یو آپشن راکړی دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. یوز ګیلري که کیمرا باندې اخیستل غواړئ یا په ګیلري نو هغه به تاسو څه کوئ، دا ستاسو ته موبایل ګیلري راغلی نو ته ګیلري نه به تاسو څه وکړئ، خپل یو تصویر به سلیکټ کړئ. مثال په طور چې کم تصویر ستاسو خوښ وي نو خپل د خوښې تصویر به راواخلئ او هغه تصویر به پکې د دې ځای نه تاسو څه کوئ ولګوئ. دا وګورئ زما موبایل ګیلري نه زه یو تصویر چې دی هغه سلیکټ کوم. مثال په طور دا سلیکټ شو. ټیک ده، ریسایز به یې کوئ معمولي شانتې بیا به یې ولګوئ. دا وګورئ تاسو دلته کې دا خو ما ریسایز نه کو نو تاسو به یې څه کوئ لږ معمولي شانتې به یې ریسایز کوئ هغه به بیا ولګوئ. دا وګورئ د دې ځای نه ستاسو تیار ټیمپلیټ چې دا جوړ شو. اوس په دې باندې فردر نور افیکټس دي هغه پې لګول غواړئ نو هغه پې تاسو ته دلته مختلف افیکټس راکړي دي، دغه افیکټس پې هم لګولی شئ. ټیک ده، بل بیکګراؤنډ چینج کول غواړئ نو دا وګورئ مختلف بیکګراؤنډ تاسو له راکړي دي، هغه بیکګراؤنډ هم تاسو دغه شانتې راغستلی شئ. سمپل چې کله هم کارډ جوړ شو د دې ځای نه سیو آپشن تاسو لګړی دی، په دې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره سیو شي. بیا یې که شیر کول غواړئ نو هر چا سره یې شیر کولی هم شئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې انویټیشن کارډز جوړ کړئ د ښادۍ دپاره ډېر په اسانه طریقې سره. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.